عباس رضی الله تعالی عنہ دعا غواړي یا الله په وسیله د امام الانبیاء باندې مجاهدینو ته فتح ورکا د یرموک میدان کې مجاهدینو ته یا الله د نصرت دروازې کلاو کا دعا غوښته و سعید بن عامر لاړ بس هغه خبره الته پرېدم ځکه دا ډېره اوږده واقعه ده یرموک میدان ته جلک ته وړاندې کوم د یرموک په میدان کې د امام الانبیاء د مجاهدینو کمانډر او په میدان جنگ کې د نور په شانتي ځلانده ستوری خالد بن ولید ابو سلیمان رضی الله تعالی عنہ کومه قرباني ورکړې وي چې کله دوی یو حمله کې میدان جنگ ته ووتل نو په دغه میدان کې مجاهدینو ته صدمه ورسېدل په شهادت باندې ورسېدل او جانب مخالف ته سخت گزار ورکو خو دې دوران کې شپږ صحابه اسیران شیو یعنی دا رومیانو لاس ته پرېوتلي نو د رومیانو لوی جرنیل هغه راولګېدو د خپلو کسانو نه یې تپوس وکړو چې دا کم کسان تاسې راوستي اسیران کړي دي دا تاسې دې خوا راولئ هغه یې ورته ودرول تپوس یې ته وکړو دا څوک دی دا څوک دی د عربو یو عالم چې هغه عیسوي مذهب و هغه ورته راغی دا پلان کې دی دا پلان کې دی دا پلان کې دی ټول یې ورته وښودل ورته وایي یاره که دا موږ قتل کړو نو موږ ته به څه میلاو شي هغه ورته وایي یاره داسې چل دی چې په دوی کې یو جرنیل دی هغه انتهایی دهشت والا دی او ډېر انتهایی قربانۍ والا دی او د هغه په لاس باندې په سلهاو ښارونه فتح شوي دي که هغه راولي او چل ورسره وکړي او هغه ونیسي او ګرفتار یې کړي نو دا به ډېر لویه کارنامه وکړي دا یاد ساتئ نن درته چل او مکر د عیسیانو د رومیانو او د یهودو سازشونه درته بیانوم دا دومره سازش والا قوم دی هغه ورته وایي دا به څوک راولي دا خالد بن ولید چې هغې سره خبرې وکړم او په چل یې ونیسم دا عربي عیسوي عالم ورته وایي دا زما کار شو وایي ته به یې څنګه راولې وایي خالد بن ولید په خپل مجاهد او مسلمان باندې سخت خفه کېږي هغه له چې کله پته ولګېده چې زما کسان جیل کې دي اتکړۍ ورته اچولی شوي ابه خود به خود راځي نو داسې چل وکړه چې دا کار زما شو نو دې نه پته دوه خبرې را ووتلې یوه خبره ده چې مشر د مسلمان به چې د هغې هر څوک ګیر وي په هغې باندې به ځان قربانوي ابه را خلاصوي زموږ حاکمان د بچ تسبیح اړوي وایي مونږ ترې نه بچ کړي نور خپله کار به کوي خالد بن ولید ته چې خبر راغی چې کسان مجاهدین هغه اسیران شوي دي بندیان دي اتکړۍ ورته لګېدلي روټۍ ورته راوړه اهلو عیال ورته وایي روټۍ وخوریا ابا سلیمانا دا ابا سلیمان اوښکې روانې دي زبا روټۍ ته لاس څنګه وروړما زبا روټۍ څنګه خورما زه زما ما امیر عبیده بن الجراح ته بوځئ امیر عبیده بن الجراح خیمه کې پروت دی انتهایی خفه دی او پریشان دی دی ورته په سر باندې لاس کېښودو قم یا امیر ابو عبیده بن الجراح پاسیگا ادریگا امیر عبیده بن الجراح تی لاسونه چاپېر کړل ورته وی الله دې رحم وکړي پتا باندې یا ابا سلیمانا تا ته پته شته دی که نه ورته وی ما ته پته ده چې زموږ شپږ کسان ګیر دي وی د هغې دپاره به څه چل کو خالد بن ولید وی انتظار کوه یا به د رومیانو سرونه درته لاس کې راوړمه یا به درته خپل مجاهدین را رسوما امیر عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه مبارک می ابا سلیمان ته غاړه ورکړله خبر راغی یا امیر عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه د رومیانو نه کسان راغلي وفد راغلی دی تاسو سره ملاویږي ابا سلیمان راغی
په یو ډېر عجیب انداز کې ودرېدلو. دا عربي عیسوي عالم ورته سلام کوي. ابا سلیمان ورته وی سلام نه بعد څنګه راغللې؟ ورته وی اے خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه، ستاسی مجاهدین ستاسی رول علتا بندیان دی. وی آو وی دا غید پارا زد رومیانو سرخ کر را لی گلی متاسد پارا چه دا غوی پیغام در تراوڑ. وی اس چل دے پیغام کسی دی؟ وی پیغام دا دے اغوی ماتا خالد بن ولید راولی صداغی سر خبری کو ما پدی کسانو باندے. نو اے خالد بن ولیدہ دو ورځې ورته پاتې دي، یا بستاسي مجاهدین قتلی یا ځان خبرو ته ور ورسوه. خالد بن ولید وایي زه تیار یم، زه تیار یم که نه. امیر عبیده بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورته وایي یا ابا سلیمانا ته خو روانې د مکار قوم طرف ته روانې. ډېر مکار قوم دی، ډېر چل والا قوم دی، ډېر د دوکې نه ډک قوم دی. هغې دپاره یوازې مه ورځه، ځان سره کسان والا. یا الله نن هر سړی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. کشمیر کې زما مسلمانان دردیږي، کشمیر کی زما مسلمانان په اور کې سوځيږي. مور د لور د حال نه خبر نه ده، زوی د پلار د حال نه خبر نه دی. د دنیا مسلمانان وی خپل کار بکئ، عراق تلار شي زما مسلمان قوم دردیږي، وی خپل کار بکئ. فلسطین تلار شي اغوی ور باندې ګولۍ استعمالوي، زما واړه واړه بچیان کاڼي را اخلي گزار ور باندې کوي. لاړ شئ تاسې برما ته وګورئ، برما کې زما مسلمانان پسې اور بلیږي، ژوندون باندې اور ته غورځولی شي. هی د مسلمان په حال باندې زمونږ باچان بار ملکونو ته یورپ ته تماشو ته روان دي. نن بیا موږ ته خالد بن ولید پکار دی. خالد بن ولید وی یا امیر عبیده زه روان ما ورځما، که څوک ما سره ځي مو خوښی ده، او که څوک را سره نه ځي زه چاته تیار. د دې خبرې نه یم چې چاته ما سره لاړ شه، بس زه خو تیار یم، زه یې غوښتی یم که نه. زه به مجاهدینو ته قیمت کې څه وم؟ زه تیار یم. امام الانبیاء پلاس کی چې چا لاس ایښودلی دی، هغوی ړومبۍ خبره دا وه. کومه خبره وه؟ ړومبۍ خبره په بیعت باندې دا وه، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. اغوی نعره داوا منگ تا سر بیعت کو دی د پارا نکو چې د جماعت کی بناسو تسبیح با اڑو. دی د پارا بیعت نکو چې منگ با جماعت کی سیبا اگدو اگدو منزو نکو، او زما مسلمان بیرمو کی دردیگی. نا 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 دی د پارا بیعت کو ما، نحن الذین بایعوا محمدا. من اغا کسانیو چې بیعت کو تا سرا په کومه خبره باندې، علی الجهاد ما بقینا ابدا. جهاد باندې د الله په لاره کې بزان قربانو، مال به قربانو. من هغه خلق نه یو چې موسی علیه السلام ته وی فذهب انت وربک فقاتلا، تا ستا رب دې لاړ شي او انا هاهنا قاعدون، من به په دې پولو باندې ناست یو ستاسو تماشه به کوو. نه 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 محبوبه، من هغه خلق یو چې ځان به قربانو، وینه به تویو او د بل نه به بدل اخلو. خالد بن ولید وایي زه تیار یم. امیر عبیده بن الجراح رضی اللہ عنہ مبارک اعلان کئی د دې دپاره د څو کسانو ضرورت دی، خو هغه کسان بزي چې واپس د راتلو امید نه وي. عزیزانو چې کله اعلان لګي، اعلان د لږو کسانو شوی، 100 کسان پکار دي یا 10 کسان پکار دي، د 10 مجاهدینو ضرورت دی، خو هغه کسان چې بیا به واپس نه راځي. عزیزانو وورئ
چې اعلان ختمیږي د رسول الله غلامان ادریږي په زرګونو خلق ولاړ دي او هر یو وای چې موږ تیار یو خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک ته وای انتخاب کوا ته پکې ځان ته اوس کسان بیلوه تیار خو ټول دي خو اوس ته بیلوه انتخاب ته کوا یاد ساتئ دی خوا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی خالد بن ولید لاړو معاذ بن جبل توی دی خواشا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ لگئی الحمدللہ دا دین بعد میں اسود رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید ورته اشارہ کی تمرا دی خواشا کلچ دی را دی خوا کیگی عبد الرحمن بن ابو بکر د ټولو نه وړاندې ولاړ دی خالد بن ولید ورته وی ته ولې را جدا شولې وی اسینا د خلقو انتخاب به وکړو ما د ځان نه هیر نه کي ما هیر نه کي اسینا ته خو ګرمو کې شمار وکې اوس به کسان برابر شي زه به پاتې شم پلار به مې راته بېګا ته خوب کې وی چې بچیا چې زما د پیغمبر د دین دفاع دپاره مجاهدین را خلاصولو نو ته ګوټ ته ولاړ وې نو تا د خلقو انتخاب کولو خالد بن ولید ما د ستا انتخاب کړی چې زه به تا سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یم میدان جنگ ته لاړل دوی خو لاړل د هغې مکار قوم سره خبرو ته 100 کسان برابر شو او خالد بن ولید هغه توره لاس کې ونیوله چې د مسیلمة الکذاب نه اغستې وه مسیلمة الکذاب څوک و هغه سړی چې د نبوت دعوی کړې وه د هغې نه یې توره اغستې وه هغه یې وجلی او مردار کړی و هغه توره چې په هغې باندې د سرو زرو اوبه پلېرلې شوې وې هغې به پړقا کوله خالد بن ولید خپله توره راواغسته او داسې اړوله رااړولی لاړو هلته چې کله میدان ته لاړو عزیزانو دا یاد ساتئ هغوی ورته مخې ته قالینې اچولې وې پرشونه ورته برابر کړي چې دوی کله راشي نو دا ډېر عجیب قوم دی دوی به زموږ د دې ډول او سنګار نه متاثره شي او یو عجیبه محل جوړ کړی و په هغې کې ډېرې اوچتې اوچتې کرسۍ لګولې وې خالد بن ولید رضی الله عنه ای های خدایا زه ویم ما نن هم دا خبره کوله چې خدای هغه خلق چې د هغوی دا ایمان د هغوی دا یقین څنګه جوړ دی نن زمونږ په شانتې د شر القرون د زمانې خلق را پاسیږي وایي صحابو نه غلطۍ شوي دي بدبخته دا قلم د ستا د اور د جهنم لړومی شي چې دا زما د محبوب په صحابو باندې جرحې کوي او زه وایم زما د پیغمبر د صحابو د اس په سپېږمو کې چې کومه خاوره پرته ده قسم بالله زما په شانتې هزارها او کروړها علما د هغې سپېږمو د اسونو د صحابو د ګرد نه قربان شه زما دا ایمان دی زما دا ایمان دی چې کله دوی لاړل خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک صحابو ته وایي چې زه څنګه ځم ما پسې راځئ په قالینو باندې صیبه اسونه ورخوشې کړل په پرشونو باندې قالینونو باندې اسونه لاړل محل د کمانډر ته ودرېدل هغې بار کسان ولاړ دي چې دا را څرنګه خلق دی دا خو نه د پرشونو پروا ساتي نه د قالینو پروا ساتي خالد بن ولید کمانده ورکړه چار چاپېره ودرېږي محل نه زما دننه خبرې دي او اواز ته انتظار کوئ ګورئ ما سره به داسې نه راځي چې ایله به بس مراقبې به کوئ نه رډې به ودرېږي رډې بالکل داسې به چې اواز سره نه به د دیوال پروا ساتئ او نه به د بل څه پروا ساتئ میدان جنگ باندې به سینه غورځوئ ډېره ښه ده او ما هغه انداز کې صحابه کرام چار چاپېره ولاړ دي خالد بن ولید ته وایي چې جي خبرو ته ته یوازې راغلی که څوک در سره شته وایي شته دی چې ما سره کسان شته کسان را دننه شو چې کله کسان را دننه شو دا قماندان او کمانډر د عیسیانو بره ناست دی کرسۍ لګېدلي په شمار باندې دوی چې راغلل خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک ړومبۍ یو کرسۍ واغسته او داسې ډډې ته یې کېښودله مخې ورته خوا کړه